دا د شام په ادلب کې د املوکو یو باغ دی چې کروندګر پکې د میوې په راټولولو بوخت دي. په دې کې ځینې کروندګر د املوکو کښت کوي، نو ځینې کارکوونکي بیا د میوې د شوکولو او یا د بیلولو کار کوي. دا د ځایي خلکو د کار روزګار یوه ذریعه ده. خو کروندګر وایي چې روان کال د یخ موسم له امله د دوی د املوکو په پیداوار اغیز شوی. په حریم سیمه کې زموږ لپاره د املوکو موسم ډیر مهم دی او موږ د دې میوې لپاره ډیر مشهور یو. روان کال موسم ډیر یخو نو حاصلاتو باندې مؤثر پریوته چې موږ ډیر اغیزمن کړو. هغه ځمکې چې مخکې به موږ ته هر کال 50 ټنه املوک راکول، خو د یخ موسم له امله راته 15 ټنه املوک هم را نکړل. له باغه ټول شوي املوک به د ادلب په حریم ښارګوټي کې یو ځایي بازار ته وړل کیږي، خو بازار ته تر وړل کېدو مخکې اول د معیار په حساب درجه بندي کیږي. د اعلی درجې املوک د منځني هغې نه بیل کړل شي. تاسو چې اوس ګورئ مونږ املوک راټولو. د الله شکر دی دغه خلکو په مرسته مونږ دغه کار وکړ. شکر د خدای، کار ښه دی، حالات ښه دي او میوه د اعلی درجې ده، ځکه چې د چینجو دوایي مو استعمال کړې وه. خو طاهر لطوف هم دا مني چې د تیر کال په نسبت دا کال میوه ډیره نه ده. د ادلب دغه املوک په خلکو کې ډیر مقبولیت لري.